په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړې ټولې دروازې بندې دي، دلته په متحده ایالتونو کې د اریزونا پوهنتون یو شمېر هغو ښځو ته چې د افغانستان څخه تازه راغلي دي بورسونه ورکوي او د زده کړې زمینې برابرې کړي دي. د میلکن انسټیټیوټ 15م نړیوال کانفرانس د لوس انجلس په بیورلی هیلز کې ترسره شو، چیرې چې هر کال ډېرې لوړپوړي علمي او دولتي چارواکي ګډون کوي. سږکال د دغه کانفرانس د نورو ګډونوالو ترڅنګ 15 افغاني زده کړیالانې چې تازه له افغانستان څخه راوستل شوي دي او د اریزونا په ایالتي پوهنتون کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې ده هم برخه لري. د اګست له 15 څخه وروسته دا پروګرام زموږ د یوې افغانې زده کړیالې همیرا چې هغه وخت کې د میلکن انسټیټیوټ په آسیایي برخه کې چې په سنګاپور کې د په زده کړو بوخت وه، هغې موږ دې ته وهڅولو چې باید یو شمېر افغانو نجونو سره ژر تر ژره مرسته وکړو او موږ پر دې وتوانېدو چې همیرا او 2 نور زده کړیالانې د اریزونا ایالتي پوهنتون ته راولو او د زده کړو زمینه ورته برابره کړو. د اریزونا ایالتي پوهنتون هر کال د 150,000 داوطلبانو څخه یوازې 55,000 کسانو ته داخله ورکوي، خو د 3 ښځینه او افغانو زده کړیالانو ته یې د لیسانس او ماسترۍ په کچه په مختلفو څانګو کې په فوق‌العاده ډول بورسونه ورکړل. یک لینک بود بین دانشگاه آسیایی برای زنان و دانشگاه اریزونا استیت یونیورسیتی که رئیس دانشگاه ما یک همکاری را با اینا داشتن و از طریق قضیه دخترای افغانی که در افغانستان درس می‌خواندن به اونا یک اسکالرشیپ را گرفتن که بیاین در اریزونا استیت یونیورسیتی درس بخوانند. له دغو افغانو زده کړیالانو څخه یو شمېر د انګلیسي ژبې په زده کړو بوختې دي او نور یې مستقیما خپل اصلي پروګرامونه پیلوي. امی 63 دختر خانومی که همراه ما آمدن انگلیسیشان در لیول‌های مختلف است و تقریبا در حدود 20 یا 15% دخترای ما که در گروه ما هستن ماستریشان شروع میکنن و باقی مانده اونا بچلر خود شروع میکنن که همین ادمیشن برای صنفای ما آغاز شده و بخیر در سال دمی سمستر فال 2022 ما صنفای دیگری خود آغاز میکنیم. کله یوې خوا دغه محصلین خپل نوو زده کړو ته ډېرې خوشحالې دي، خو له بل پلوه په افغانستان کې د نورو نجونو پر مخ د زده کړو او کار د دروازو تړلو ډېرې اندېښمنې کړي دي. بسیار خوشحال هستم و در عین حال وقتی مثلا افغانستان یادم میآید امی خوشحالی ما بیخی گم میشه و خیلی غمگین میکنه مرا. دغه افغاني محصلین خپلې روښانې راتلونکي ته هیله مندې دي، خو په افغانستان کې طالبان د هیواد پیغلې او مېرمنې نه یوازې له زده کړو بې برخې کړي دي، سربیره پر دې یې د چادري په یو نفري زندان هم محکومې کړي دي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، لوس انجلس، کالیفورنیا.